ګرانو همزولو سلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسېدلی دی. لومړی باید د نن کیسې یوه لنډه برخه در واوروم. ته هم دغلته اوسه حسنه، زه به له پروانې سره ګورم. دا غږ د پلوشې په نوم د یوې نجلۍ وه. دا چې څه پېښ شوي وه او ولې داسې په قار وه، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. واه د جوار څومره ښه راشنه شوي دي. اوهو دا خو خارو ده. خارو و خارو تا ته وایم د شفتالو له ونې راښکته شه، کار در سره لرم. هله دا دی. سلام علیکم اکا. وعلیکم سلام خارو، خیرات خو به وي؟ څنګه داسې خفه او غمجنه یې؟ اکا له پرون راهیسې کوښښ کوم چې غږ مې ښکلی شي خو نشم کولی. ای خارو، په تا باندې هم د پلوشې کانه شوې ده. پلوشه؟ اکا هغه څوک ده او څه پرې شوي دي؟ خارو لومړی کیسه واوره، بیا به ته هم پوه شې چې څنګه دې دا ستونزه حل کړې. ښه سمه ده اکا، هله نو کیسه پیل کړه. کیسه خو داسې ده چې په یوه ښایسته کلي کې د پلوشې په نوم یوې نجلۍ له خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه. د پلوشې دوی په ګاونډ کې د حسنا په نوم باندې یوه نجلۍ چې نوې له ښاره کلي ته کډه راغلې وه هغه هم اوسېده. پلوشه او حسنا په کم وخت کې د یو بل ملګرې شوې. ښه اکا. و خاروګی نور به دې نو څه سر در خوږوم. یوه ورځ حسنا د ترور کره تلله. په کوڅه کې یې د پلوشې او د هغې د کوچنۍ خور پروانې غږ واورېد. درته ومې ویل چې ما به پکې شریکوې. نه دې پکې شریکوم، لرې شه پرېږده. اوهو چې د پلوشې او پروانې پسې څه جنجال دی. د صبر اویلې ته ورشم. ګرانه خوشې که نه دې پکې شریکوم، پلار مې دا ماته راکړي دي، لرې شه. داسې دې کله پرېږدم، ما به پکې شریکوې، که نه بیا به درته ښه نه وي. صبر پلوشې، خیرات خدای په څه شي مو شخړه ده؟ ها حسنا پروانه په خبره نه پوهېږي، زه یو څه ورته وایم دا بل څه کوي. ای پلوشې، پروانه خور دې د ټیکري کلکه نیولې ده، ژوبله به یې کړې. خوشې که تا ته وایم. پلوشې تا ته نه در کوم، ته صبر چې پلار مې راشي حتما ورته وایم. تاسو مو جنجال بس کړې، څه خبره ده ما پوه کړې. حسنا پلار مې تېره شپه له ما او پلوشې نه د مکتب د کتابونو امتحان واخیست. ښه بیا څه وشول پروانې؟ ما سم ځوابونه ورکړل خو د پلوشې ځوابونه غلط ول. ما ته مې پلار 10 افغانۍ جایزه راکړه. مور او پلار مې چې اوس په کور کې نشته، پلوشې په زور غواړي هغه پیسو کې راسره ځان شریک کړي. امتحان خو یوازې تا نه واخیستی، ما به پیسو کې درسره شریکوې. اوف پلوشې، زه به څه ووایم؟ اوهو پروانه خو کوټې ته وتښتېده. ته هم دغلته اوسه حسنا، زه به له پروانې سره ګورم. وی اکا زه بیا شول. خارو پلوشه ځکه په قار وه چې ولې وړه خور پروانه له دې نه په درسونو کې لایقه ده او جایزه یې وګټله. هماغه و خور پسې ورغله چې په زور د جایزې پیسې ترې واخلي. ښه اکا بیا پلوشه په پیسو کې شریکه کړه او که نه؟ خارو ښه و چې حسنا هلته وه، هغه یې پرې نه ښودله چې پلوشه له پروانې سره جنګ وکړي. نور به دې نو څه سر در خوږوم خاروګی. حسنا پلوشې سره د باندې چوترې ته ووتله، خو پلوشه ډېره خفه وه. اوف حسنا که رښتیا درته ووایم زه پیسو ته نه یم خفه. ما ته یې ځکه زور راکړ چې پروانه له ما نه وړه ده، تر اوسه لا 5م صنف کې ده، خو ته له ما نه ښې نمرې وړي. نه پوهېږم چې څه وکړم. رښتیا پلوشې، ته ولې پوښتنې نشي ځوابولی؟ حسنا زه په ریاضي، فیزیک او ساینس مضمونو سمه نه پوهېږم. مخکې چې مکتب کې وم سر به مې پرې خلاصېده، تل به مې جایزې ګټلې، خو اوس نشم کولی. پلوشې غواړې چې ته لایقه شې او جایزه وګټې؟ ولې نه غواړم حسنا، ستاسو کډه خو نوې دې کلي ته راغلې ده. زه ډېره وګرځېدم خو څوک مې پیدا نه کړل چې مرسته یې راسره کړې وای. خیر ته مرسته راسره وکړه. پلوشې بېغمه اوسه، نور درس نشي ویلی، د کور کارونه دې کوه پوه شوې، له ما نه جایزه نشي ګټلی. پروانې غلې شه، که در راغلم بیا به در سره ګورم. پروانې دا خو یوازې د پلوشې مشکل نه دی، خو خیر زه باید یو کار وکړم. حسنا ته به نو دا مشکل څنګه حل کړې؟ ها زه پوهېږم چې څه وکړم، بیا به پوه شي چې راتلونکې جایزه څوک ګټي.
اکا حسنا ولې دا خبره وکړه؟ حسنا چې نوې له ښار نه کلي ته کډه شوې وه او په درسونو کې هم ډېره لایقه وه، پلوشې او د کلي نورو نجونو ته خبر ورکړ چې سبا ورځ د دوی باغچې ته ورشي چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. ښه اکا. او ښارو سر به د نور څه در خوږوم. په سبا ورځ پلوشه او څو نورې همزولې نجونې د حسنا دوی د حویلۍ د کور څنګ باغچې ته ورغلې. هغوی له حسنا وغوښتل چې دا ستونزه به څه ډول حل کړي. په خیر راغلی همزولو، چرت مه وهئ، دا ستونزه حل کولی شو، خو تاسو به هم مرسته راسره کوئ. ولې حسنا موږ خو ستا د مرستې په هیله دلته راغلو. سمه ده پلوشې، ما خو نه دي ویلي چې مرسته نه در سره کوم، خو داسې به وکړو چې ټولې به هم معلمان یو او هم شاګردانې. سمه ده؟ زموږ درسونه سم زده نه دي، څنګه به معلمي وکړو؟ نه، زما هدف دا و هغه نجونې چې په یو مضمون کې لایقه وي د هماغه مضمون درس به ورکوي. مثلا زه په ریاضي، فزیک او کیمیا باندې ښه پوهېږم او تاسو ته به یې در زده کړم. خو پلوشې ته په پښتو مضمون بیا ښه پوهېږې، همداسې ده؟ هو حسنا زده مې ده. خبره شوم چې زرمینه په بیولوژي مضمون کې ښه پوهېږي، درس به یې هغه راته وایي. همداسې به هره ورځ دوه مضمونه درس وایو او مخته به ځو. بیخي سمه ده حسنا. ښه نو درس به پیل کړو. نږدې کښېنې چې زه د فزیک درس پیلوم. د صبر چې د کتاب لومړۍ پاڼه خلاصه کړم. دا دی حسنا صبر کار درسره لره. راځه پروانې، څه دې ویل؟ پروانه بیا څنګه راغله؟ ته صبر، زه به ورسره ګورم. الا اکا، پلوشه بیا ولې پروانې ته په غوسه شوه؟ ښارو پروانه د ریاضي په یوه پوښتنه نه پوهېدله. هغه راغله چې له حسنا نه یې زده کړي. خو پلوشې خور یې فکر وکړ چې وړکۍ خور یې پروانه غواړي د دوی صنف کې کیني. پلوشې نه غوښتل چې پروانه د غټو نجونو په صنف کې درس ووایي. له همدې امله خپلې وړې خور ته په قار وه، خو حسنا پرې نه ښودله چې خپله وړه خور له غذایه وشړي. کله چې حسنا سوال ورته حل کړ، پروانه له غذایه لاړله. ښه اکا، بیا څه وشول؟ سار به د نور څه در خوږوم ښارو. کله چې د فزیک درس خلاص شو، حسنا پلوشې او نورو نجونو ته وویل چې کاغذ او قلم ورسره واخلي، ځکه د کیمیا درس ورته وایي. سمه ده حسنا معلم صاحب. ښه نو ولیکئ. کیمیا هغه علم دی چې د مادې د جوړښت، خواصو، تغییراتو او د هغو د شرایطو او علتونو څخه بحث کوي. معلم صاحب یوه پوښتنه مې درلوده. وایه پلوشې، څه پوښتنه؟ ماده څه شي ته وایي؟ پوه نه شوم. درته وایم یې پلوشې، ولیکئ. هر هغه څه چې وزن، کتله او حجم لري او د پنځګونو حواسو په مټ حس شي، ماده ورته ویلی شو. معلم صاحب د ماده یو څو مثالونه خو راته ووایه. آفرین زلښتې، ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د مادې مثالونه لکه تیږه، ونه، هوا، اوبه او داسې نور. ښه نو اوس پوه شوې چې کیمیا او ماده څه ته وایي؟ هو حسنا خورې، وبخښه چې حسنا خور مې درته وویل، اوس خو زموږ معلمه یې. خیر دی، هر څه چې راته وایې. نه، په نوم غږ نه درته کوو، له دې وروسته زموږ همزولې معلمه درته وایو. ښه شو چې له ښاره کلي ته راغلې معلم صاحب. تېر شوي ډېر درسونه رانه هېر شوي وو. خیر اوسې، خدای دې وکړي تاسو هم یو څه زده کړئ. انجونو، پلار مې د هرې میاشتې په پای کې له ما او پروانې نه امتحان اخلي او جایزه راکوي. که دا میاشت مې جایزه وګټله، یوه میله درته جوړوم. سمه ده پلوشې، خو درسونه به سم وایې، هسې نه چې بیا پوښتنې سمې ځواب نه کړې او میله هم ونه شي. آفرین دی په حسنا او نور نجونو چې صنف یې جوړ کړ. او ښارو په دې کې یوه میاشت تېره شوه. نجونو به هره ورځ په صنف کې درس وایه. یوه شپه پلوشې او پروانې ته یې پلار وویل چې امتحان ته تیارې شي، خو پروانه لږ وارخطا ښکارېدله. خدای دې وکړي چې پلوشې په صنف کې چې یې نه وي زده کړي او نن شپه بیا زه جایزه وګټم. پلاره څه ته متل یې؟ پوښتنې دې وکړه. آفرین پلوشې لورې، دا دی اوس درنه پوښتم. ښه ووایه چې 6 ضرب د 7 جمع 0 څو کېږي؟ 6 ضرب 7 جمع 0. دا څه ډول پوښتنه ده وا پلاره؟ زما خو نه ده زده. پلاره 42 کېږي.
ځکه 6 ضرب 7 40 او 0 که کوم عدد سره جمع کو هغه کوم تاثیر نه لري یعنی نه حسابېږي. آفرین پلوشې لورې ته خو ښه لایق یې. داسې ځوابونه وایې چې زه دې حیران کړم. پلاره زه امتحان نه ورکوم، دا څنګه سختې پوښتنې کې؟ خیر دی مه په قارېږه پروانې لورکۍ. دومه پوښتنه ځواب کوي. ساینس انګلیسي کلمه ده که پښتو؟ پلاره دا خو د ما نه ده زده. پلاره ساینس انګلیسي کلمه ده او د پوهې معنی ورکوي. آفرین پلوشې لورکۍ، ماشاءالله څنګه لایقه شوې. دا یوه میاشت مخکې د اسانې پوښتنې نشوی ځوابولی، دا څنګه؟ پلاره ما خو درته ویلي وو چې له همزولو نجونو سره مو د حسنادو د کور په باغچه کې ټولګی جوړ کړی دی، هلته درس وایو لکه چې درنه هیر شول. هو بلکل را په زړه شول. والا تا خو په دې سیم کې ښه درسونه زده کړي دي. زه هماغه ټولګي ته ورځم او خپلو همزولو نجونو سره د حسنا په مرسته چې نوې له ښاره کلي ته کډه راغلې ده درس وایم. آفرین پلوشې لورې. ته صبر، جب نه مې پیسې راواخلم. واخله دغه یو څو افغانۍ دي جایزه، خو درسونو کې به نورم کوښښ کوې. خیر یوسي پلاره حتما همداسې کوم. اکا اوس پوه شوم. په څه شي پوه شوې وخاروږی؟ هغو نجونو خو له درس سره مینه درلوده، صنف یې جوړ کړ، اوس یې ډېر څه زده کړي وو. ښه نو ته اوس څه کوې؟ کنري د هغې ونې په څانګه ناسته ده، ډېر ښه غږ لري، له هغې نه زده کوم چې څه ډول مې غږ ښکلی کړم. وایم ډېر ښه کوې خاروږی، آفرین. لاړم اکا، د خدای په امان. ځه نو په مخه دې ښه شه خاروږی. ګرانو همزولو، دا کیسه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ